هغه واقعه به تاسو ته ښه یادېږي او ډېره خوندوره واقعه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کوشش وکړو وی دا خلک هدیې او ګفټونه او تحفې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له په هغه ورځ رالیږي چې په کومه ورځ هغه د عایشې سره نو داسې کار کوو چې موږ ورته ووایو چې لکه دا خبره ختمه کړي بس په کومه ورځ هدیه راشي راشي اوس دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې خپل څه کار نشته خو د خلکو ته پته و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته خوشحاله ډېر نو په دې ورځ ورلېږه نو طبیعت یې ډېر ښه برابري او دې ته د شیخ صاحب اشاره وکړه دا مې یو ذکر کړو چې ګوره د زړه په محبت کې عدل او انصاف نه کېږي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي الله چې کوم عدل او انصاف زما طاقت کې دی هغه زه کوم او په هغه مې مه رانیسئ کوم چې زه نشم کولی او هغه د زړه محبت دی نور چې کوم حقوق ته به پوره ادا کړي نو دې زنانو اتفاق وکړو چې ورځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به خبره کوو ښه نو په دې کې به دا زنانه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خلاصه دغه قصې دا ده چې دا زنانې چې به کله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلي یا رسول الله د عایشه چې د دې په ورځ باندې تا له خلک هدیې رالیږي او ته داسې وکړه چې په ټوله ورځ رالیږي نو بعضو زنانو پکې د عایشې سره خبرې واړولې اوس عایشه دې منظر ته ګورئ عایشه رضی الله عنها ناسته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست دی او بله بیبي راشي او هغه وایي یا رسول الله د دې په دې ورځ باندې تا له خلک هدیې رالیږي نو ته داسې کار وکړه چې د خلکو ته ووایي چې په نور ورځو هم رالیږي نو هغه بعضو سره پکې عایشې رضی الله عنها خبرې شروع کړې یعنی ته سره دا خبره ګزانه که نه لکه ستا دې کې څه کار او هغې وله خبره او دې وله خبره او د روایت کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست او دوی ته ګوري دغه شی موسکی دی ورته حکیم انسان دی دې ته حکمت وایي دا چې ته پکې اوس داسې ورننوځي غلی شه او تا چغه ووایه او ته لکه څنګه پرېږده دوی به کله کله خبرې کوي کله به زړه لږ سپک شي کله به یو بل نه ګیلې کوي کله به څه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست دې ته هم ګوري دې ته هم ګوري او یو روایت کې راځي سبحان الله ډېر په زړه باندې اثر کوي چې فاطمه رضی الله عنها هم په اخره کې راغله او زینب بنت جحش او دا زینب بنت جحش رضی الله عنها داسې زنانه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بیبیانو کې چې دا د عایشې په دې مقابله کې و یعنې دغه شان دم لکه داسې ډېر او ځای به یې لرو خبره به یې هم کوله نو دې بیبیانو به اتفاق وکړو چې دا زینب پسې ولیږي چې دا خبره وکړي چې ورله هغو خبرې یو بل سره واورېدې نو یا رسول الله عایشې دا خبره وکړه هغې دا وکړه هغه دا وکړه نو چې کله عایشه رضی الله عنها پرې زوروره شوه او زینب لاړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشه خو عایشه ده یعنې عایشه خو عایشه ده مطلب چې خبرو کې دا زوروره شو اوس داسې کې زه حیران شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هوښیارتوب ته او د حکمت ته داسې کې هغلی پاتې شو